بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مشئ. زه نصرت الله میرزاخیل یم. تاسو اقتصادي پرمختګ خپرونه ګورئ. د دې اونۍ خپرونه مو د خوست ولایت مرکزي کانالیزاسیون پروژې لپاره ځانګړې کړې. د خوست ولایت مرکزي کانالیزاسیون پروژه د سیمې د اوبو د کثافاتو د مدیریت او د عامه صحت د ساتنې لپاره یو مهم ابتکار دی. د دې پروژې هدف د ښاري اوبو ککړتیا کمول، د ناروغیو د خپرېدو مخنیوی او د خوست ولایت د خلکو د ژوند کیفیت لوړول دي. خوست ولایت د نفوسو د زیاتېدو او د ښاري پراختیا سره د کثافاتو سم مدیریت او د صحي شرایطو ښه کول لا زیاته اړتیا پیدا کوي. د دې پروژې پلي کولو سره به د خلکو د ژوند معیار ښه شي او د کثافاتو د مدیریت په برخه کې نوې لارې چارې رامنځته شي. له موږ سره اوسئ. ښاري پلان جوړونه د یو ښار د راتلونکي بڼې، پراختیا او پرمختګ لپاره اساسي چوکاټ برابروي. دا پلان نه یوازې د ودانیزو جوړښتونو تنظیم لپاره ځانګړی شوی، بلکې د ټولنیزې هوساینې، اقتصادي ودې، چاپیریال ساتنې او د خلکو د ورځني ژوند د اسانتیاو لپاره هم مهم رول لري. ښاري پلان جوړول باید د نفوسو د زیاتوالي، ترافیکي سیستم، زرغون ساحو، عامه خدمتونو او چاپیریال ته د نه زیان اړولو له اصولو سره سم ترسره شي. د یو ښاري پلان اساسي موخه دا ده چې د ښار اوسیدونکو ته د استوګنې، کار، تفریح او ترانسپورتي اسانتیاو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. یو متوازن او مؤثر ښاري پلان باید د ښار دننه د خلکو د تګ راتګ اسانتیاوي، د عامه ترانسپورت مناسب امکانات، د زرغوني فضاو پراخوالی، د استوګنې مناسبې ساحې، صنعتي زونونه، تجارتي مرکزونه، تعلیمي او روغتیایي بنسټونه او د تفریح ځایونه په داسې ډول تنظیم کړي چې ښار منظم، پاک او د ژوند کولو لپاره مناسب وي. همداراز د ښاري پلان جوړولو پر مهال باید د دوامدار پرمختګ اصول په پام کې ونیول شي. دا معنا لري چې د ښار پراختیا باید داسې وشي چې نه یوازې د اوسني نسل اړتیاوې پوره کړي، بلکې راتلونکي نسلونو ته هم یو غوره او متوازن ښار پرېښودل شي. د بیلګې په توګه د ټرافیک د کمښت لپاره باید عامه ترانسپورتي سیستم پراخ شي، د هوا او اوبو د ککړتیا مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي او د طبیعي زیرمو ساتنه وشي. د اسلامي امارت په راتګ سره د بیارغونې په برخه کې هغه پروژې چې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي وي، بیرته یې عملي چارې پیل شوې چې ډیری یې بشپړې او نور یې تر کار لاندې دي. د دغو پروژو له ډلې یو هم خوست ولایت دی چې بېلابېلې رغنیزې پروژې تر کار لاندې دي، چې یوه یې هم د دې ولایت مرکزي کانال پروژه ده. کانالیزاسیون د اوبو د ایستلو او فاضلو د مدیریت یو منظم سیستم دی چې د ښارونو د روغتیا، پاکوالي او چاپیریال ساتنې لپاره حیاتي رول لري. دا سیستم د کورونو، فابریکو، تجارتي مرکزونو، روغتیا تاسیساتو او عامه ځایونو د فاضلاب او باراني اوبو د راټولولو، لیږدولو او تصفیې لپاره کارول کیږي. لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خاغلیا ایلا منصب بی پروا. د مونږ د ابرسانه سره په ګډه تفاهم باندې کار شروع کړی چې انشاءالله هغه به د خوست لپاره یو ګټور ګام وي. همداشان د خوست او به چې باراني به وي مسیر نه معلوم، د دوه تخته په منځ کې مونږ کانالونه شروع کړي دي چې انشاءالله دا به په ډېره اسانه سره د بازار نه ځي شمال ته برسېږي. دې ترڅنګ د دوه سره یو کانال لرو، 4 متره عرض لري او اوږدوالی بیخي ډېر ده چې د نوو باغونو په ساحه کې ده چې د سی پروژې ټولې اوبه انشاءالله د پانتون کوم خوړ چې دی هغې ته رسېږي. د خوست ولایت مرکزي کانال پروژه په 2 فازونو کې جوړیږي چې د لومړي فاز چارې یې تقریبا 90% پر مخ تللي. لومړی فاز یې د شاوخوا 600 مترو په طول سره ترمیم او په اساسي ډول جوړیږي چې د هغې له جملې یې 400 متره ترمیم او شاوخوا 200 مترو په طول سره په اساسي ډول جوړیږي چې د 2 پر 4 مترو په عرض
د 2.5 مترو په ارتفاع د 2 پلچکونو او رینګ بیم په ګډون جوړیږي. ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودي خدر تقریبا د 600 متر په طول او د 2.5 متر په عرض سره جوړیږي. سینموړی کانال پخوانی کانال و، نو په دې برخه کې 400 متره موږ ترمیم لرو او 200 متر په طول چې دا اساسي جوړیږي. په نوموړي پروژه کې تقریبا 80 کسه ماهر او غیر ماهر کارګر کار کوي. د نوموړي پروژې مدت چې ده 3 میاشتې ده چې تقریبا 80% چارې تکمیل شوي دي او په دې لنډو ورځو کې به ټولې چارې تکمیل شي. نوموړي پروژه د ښاروالۍ د پراختیایي بودیجې څخه تمویلېږي چې 3.3 میلیون افغانۍ بودیجه لري. هیره دې نه وي چې په یاده پروژه کې تقریبا 80 ماهر او غیر ماهر کارګرو ته د کار زمینه مساعده شوې ده. د نوموړې پروژې ټول ټال بودیجه شاوخوا 3.5 میلیونه افغانۍ ده چې د خوست ښاروالۍ له پراختیایي بودیجې څخه تمویلېږي. د دغې پروژې مسؤلین وایي دوی هڅه کوي چې د یادې پروژې د رغېدو چارې پرته له خنډ او ځنډ په ټاکلي وخت سره بشپړې کړي. دا چې په تیرو 2 لسیزو کې د خوست ښار په کانالیزاسیون همداشان د اوبو په برخه کې کار نه و شوی. الحمدلله موږ په دې وتوانېدو چې د خوست مرکزي کانال ترمیم په اساسي ډول سره جوړ شو. د زراعت ریاست همداشان د ابرسنۍ ریاست په تفاهم باندې هم په لوی کانال باندې کار کیږي چې دې کې به انشاءالله صفا اوبه د شمال څخه راځي په بازار منځ کې به صفا بهیږي. کانالیزاسیون د ښاري پلان یو اساسي برخه ده ځکه چې دا د خلکو روغتیا، چاپیریال ساتنې او د ښار د پاکوالي له نظره مهمه ونډه لري. کانال یو مصنوعي ویاله ده چې په ځمکه باندې له دې امله جوړیږي چې اوبه د سیند یا ذخیرې څخه ځمکې ته ولېږدوي. د دې ډول ویالو سرچینه دایمي وي، یعنې هیڅکله له اوبو نه خالي کیږي چې دا ډول ویالې ښه درجه لرونکي تنظیمونکي سیستمونه لري. که په منظم او معیاري ډول جوړ شي د ښارونو په ښکلا او د خلکو د ستونزو په لمنځه وړلو کې ستر او مهم رول لري. د دې پروژې په ترسره کېدو سره به د خوست ولایت ولس د کانالیزاسیون په برخه کې له شته ستونزو خلاص شي. د خوست ولایت خلک هم د دې زیربنایي پروژې په پیلېدو سره خوښ دي او له اسلامي امارت څخه مننه کوي. زخمی زخمی وجودي خدر ملنه غواړي. مونږ ډېر افتخار کو چې داسې شروال په خوست کې لرو چې کوم سرکونه او کوم لختي چې د جوړ کړل پانې مونږ افتخار کو چې د نګانا نکموره چوک ده او دغه باندې لارې دي او کوم سرکونه چې په خوست کې تخریب شوي وو ډېر په معیاري ډیزاین ډېر په ښکلي ډیزاین د جوړ کړل. نو موږ د هر چارواکي نه دا غوښتنه کوو چې د عوامو په کار داسې خدمات وکړي. د ښاروالۍ ټیم نه د ښاروال صاحب د کړنو نه موږ ډېر خوښ یو. په دې پروژه کې موږ د قوم په سطحه د منطقې په سطحه هیڅ ډول کوم مشکل د ښاروال صاحب په مخکې نه ایجاد کړي دي، نه مو خنډ کړي دي او نه یې په راتلونکي کې د خنډولو څوک داسې مخنیوی کړي. نو دا پروژه چې وه دا په مخکې د 1454 کول د داود خان د شهید داود خان د وخت نه موږ د پوره جوړه شوې وه خو د پلي کېدو امکانات یې نه وو. الحمدلله د اسلامي امارت د راتللو سره د دې په شتون کې دا پروژې موږ ته اوس فعالې شوې، برحالې شوې. موږ ډېر تر خوښ کړي له ښاروال صاحب نه او د دې شرکت نه هم ډېر خوښ کړي. ډېر منظم کار ده، تقریبا 100 نفره کار سره کوي، خلکو ته د کار موقع مساعده کړې ده. موږ ډېر ته راضي یو، د دواړو نه، هم د ښاروالۍ نه هم د دې شرکت نه. د خوست ښاروالۍ هڅه کوي چې د بیارغونې په برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي ترڅو د دغه ولایت د اوسیدونکو ستونزې حل شي. دغه ولایت چې 4029 کیلومتره مربع پراخوالی لري او نفوس یې له 1 میلیون څخه زیات دی. 12 ولسوالۍ او د ښاروالۍ 3 ناحیې او د کوچیانو 10,000 کورنۍ لري. خوست چې له پاکستان سره 115 کیلومتره ګډه پوله لري او په راتلونکي کې به یو ښه ټرانزیټي ښار وي. دغه ولایت له پکتیا او پکتیکا سره لګېدلی دی چې د اوسني پاکستان له غلام خان څخه راپروت سړک له خوست څخه تیریږي او ګردیز ته رسیږي.
او بیا دغه سړک پلازمینې کابل ته غځېدلی دی. دغه سړک له پاکستان څخه نورو را داخلېدونکو سړکونو په نسبت 433 کیلومتره په کچه کم دی او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره مناسبه لار ده. زخمی وجودی درملنه غواړي زخمی وجودی درملنه غواړي پام بندي تل زړګ یاد د شهید یار پر کوروي چې دستر ګتورو ستا بدستر ګتوروي پام بندي تل زړګ یاد د شهید یار پر کوروي چې دستر ګتورو ستا بدستر ګتوروي خیال بایی ساتم مدام تا در پاتې یاتم. کانالونو جوړښت البته یو د ښاري نظم څخه شمیرل کیږي چې ګواکې دغه ښاري نظم کولی شي د مملکت په اقتصادي وده کاري زمینې برابرول او بالخصوص د تجارت دپاره د ودې لا ښه بېلګه وګرځي. که ګورو البته په دې اواخرو کې لکه څنګه چې ډانګپېله خبره ده چې ورته ډیپلوماسي به البته له 2025 کال څخه وروسته د اوبو په سر باندې وي، نو ورته دغسې هڅو دپاره البته په ټول نړۍ کې البته خپل انوایرمنټ ساینس ته چې هر ملکو خپل هغه هڅې ګړندۍ کړي دي چې په دې عرصه کې البته افغانستان هم اسلامي امارات خپل هغه کوم کوششونه چې کړي دي د واټر مانجمنټ سیستم دپاره دغه کانالزیسیون دی البته چې کولی سي هغه د اوبو خپل نظم البته او د دې د لا مهار کېدو دپاره بهترینه استفاده ترې وسي. که موږ ګورو البته افغانستان یو له زراعتي هیوادو څخه ده چې کولی سي زراعتي خوا څخه البته خپل عملیاتي انکشافي بودیجې مهیا کړي. تقریبا خپل 45 میلیونه نفوس البته په زراعتي سکتور کې صرف مصروف کړي. نو یوازینی دغه زراعتي سکتور ته چې دایم من کمښت رابرسېره سوی ده د اوبو نشتوالی یا د اوبو غلط مدیریت ده البته چې په دغه عرصه کې دایم من د افغانستان زراعت ننګول سوی ده. نو ورته کانالونه کولی شي د افغانستان په زراعتي سکتور باندې مثبت اثر وکړي، بالخصوص دغه فضله اوبه البته چې کومې په دایم من په افغانستان کې ضایع کیږي د دغې څخه په زراعتي سکتور کې کار واخیستل سي چې زراعتي سکتور کولی سي هغه خلکو ته البته زمینه کاري زمینې برابرې کړي او بالخصوص د افغانستان په اقتصادي وده کې اړین رول ولوبوي. او که موږ ګورو البته دایم من په نیمو ځایو کې که موږ ګورو د دغه کانالزیسیون د نشتون دپاره البته بعضې زموږ تجارتي مرکزونه ویجاړ سوي دي، زموږ تجارانو ته البته غټ تاوانونه رسولي دي. که موږ داسې د جلال آباد په دې اواخرو کې هغه سیلابونه وګورو البته دننه ښار یې بې نظم که دوکانونه البته له منځه ویوړه، تجارتي مرکزونه یې البته ویجاړ کړله چې دغه خپل البته د کاري زمینې د ورکېدا یو علت کېدلی شي. نو ورته کانالزیسونه کولی سي د زراعتي سکتور د ودې دغسې د هټیو یا د تجارت البته هغه شکل یا بڼه ثابته ساتل، کاري زمینه خلکو ته برابرول، بالخصوص په دې اواخره کې لکه موږ څنګه اول اشاره ورته وکړه چې په ټوله نړۍ کې البته د ګلوبل وارمنګ له وجې کوم هغه د اوبو ډیبیټ چې کمیږي کولی سي دغسې بیرته دوی ریفاینز یا بیرته دوباره د اوبو تکرار د زراعتي سکتور ته البته له دغه کانالزیسیون څخه وکړي. البته د اوبو د ښه مهار کولو دپاره البته دغه کانالزیسیون څخه کار واخیستل سي. که موږ ګورو البته بعضې زموږ هغه صنعتي کمپنیانې چې دي البته دوی زیاترو ځایو کې د اوبو د نشتوالي څخه البته دوی هغه خپل عملیات کموي یا حتی خپل عملیات متوقفه کوي. کولی سي دغه کانالزیسیون بیرته په صنعتي سکتور کې البته له دوی څخه استفاده وسي تر څو د هغو ماشینجیانو چې البته هغه د اوبو په ترو باندې چلیږي یا د دوی هغه پروډکشن چې کله کیږي د ګرمایش دپاره البته د اوبو څخه استفاده کیږي. نو په ټوله کې د دغه کانالزیسیون ګټې اقتصادي او محیطي مهمې او اړینې دي. باید اسلامي امارات ورته جدي توجه وکړي او د دې د ریسایکل دپاره کوشش وکړي لکه څنګه موږ یاداوري وکړه چې صنعتي سکتور داسې زراعتي سکتور او بالخصوص د اوبو مهارېدلو دپاره به اړین ګامونه وي او د افغانستان دغه درې آباد چې د افغانستان اقتصاد تعریفوي کولی سي په خپلو پښو ودروي او یو روښانه او یو پیاوړی اقتصاد ولري افغانستان. هیواد ساتنه غواړي بیا رغونه غواړي لاس ته راوړی بارمران پالنه غواړي غم د ځان دی په کار
کار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي زخمی زخمی وجودی خدر ملن غواړي نن زمان ټول حکومتونه که د نړۍ حکومتونه دي او که د افغانستان دي اکثره ټول فوکس په اقتصادي برنامو باندې افغانستان کې الحمدلله چې موږ او تاسو 15 زونونه لرو چې شرق و غرب و شمال و جنوب او همدغسې مرکز په دې کې په اکثرو برخو کې چې اقتصادي پروژو باندې کار کیږي خصوصا د تولید په برخه کې د تعمیراتي برخه کې د زیربنایي پروژو په برخه کې چې دا مستقیما زموږ د افغانستان په اقتصاد باندې رول ادا کوي مثبت تاثیر لري او دغه کولی شي چې زموږ د خلکو دپاره پکې کار زمینه برابره شي او دغه سره سره موږ د لکه څنګه چې اوس تقریبا د 10 میلیارډ نه زیات موږ واردات لرو افغانستان ته د په مقابل کې د تولید په برخه کې چې خلک سرمایه ګزاري وکړي دا ډېره مهمه ده د ښار جوړولو په برخه کې چې زیربناوې د هغه جوړې شي نوي ښارونه چې په دې کې د بلل منزلو د دې کې د بزنس یا د تجارتي مارکیټونو د سره د فروشاتو مارکیټونه د سره د کورونو او رهایشي ځایونه جوړول دغه ټولې پروژې دي په اقتصادي برخه کې چې په زونونو باندې په ده باندې کار وشي او دا مهم رول ادا کوي په ټولو مرکزي ښارونو کې چې هغه زموږ او ستاسو غټ ښارونه دي په هغې کې د کانالیزاسیون دا زیربنایي پروژې دي چې په ده باندې باید کار وشي او دا باید ډېرې مهمې تاسو کابل کې لیدلی شئ مثال ورته ورکولی شو موږ چې دلته ډېر خلک د مشکلاتو سره اخته دي خوست ښار چې هغه تقریبا خلک هم اکثره په نړۍ کې یا په سعودي کې په دوبۍ کې په جاپان کې په نورو ملکونو کې هغوی ژوند لري او هلته کاروبار لري او دوی بیرته خپل کورونه په ډېر عصري ډول باندې جوړوي یعنې په هغې ځای کې ډېر ښه د ژوند بعضې سهولتونه هم جوړ دي که دوی سره همدغه د کانالیزاسیون د ده سیستم او د دوی د اوبو سیستم او د دوی د ټول هغه د انټرنیشنل مارکیټ په سیستم باندې جوړ شي یا د خصوصا د زیربنایي پروژه چې دا موږ ورته ویلی شو چې دا هغه د نوي ډیزاین په سیستم باندې جوړ شي دا به ډېر خلکو ته سهولتونه ورکوي دا به وکولی شي چې نور خارجي یا داخلي یا افغانان په هغه ځای کې سرمایه ګزاري وکړي په تجارتي مارکیټونو کې او خصوصا په کورونو کې او خصوصا رهایشي ځایونو کې په دې کې بلند منزلې جوړ شي دا یو زیربنایي پروژه ده او دا باید په ده باندې جدي کار وشي او ډېر قوي کار په دې وشي چې بیا آینده کې د مشکلاتو سره مخ نه شي ځکه چې د خوست ولایت کې اکثره خلک په هغه ځای کې د هوا د لحاظ نه او خصوصا د خلکو د خپل عوایدو لحاظ نه هلته باید یو قوي ښارګوټی جوړ شي چې په هغې ځای کې ټول اکثره بلند منزلې بزنس سنټرونه او د سره ښایسته کورونه وسي او د دې لپاره زیربنایي پروژه دا ډېره مهمه ده چې په ده باندې کار وشي ورته خدای مکړه ورځ په حشر راته بیا جوړ پیغور وي د اقتصادي کارپوهانو په وینا چې د کانالیزاسیون په جوړېدو سره له یوې خوا د خلکو ستونزې حل کیږي او ښارونه په دې سره منظم کیږي او د خلکو په ژوند کې اسانتیاوې رامنځته کیږي او په اقتصادي برخه کې د ځنډ مخه نیول کیږي د خوست ولایت د همدغې پروژې د دوهم فاز چارې چې ډیر ژر به پیل شي د 900 مترو په طول سره ترمیم او په اساسي ډول جوړیږي چې 300 متره یې اساسي او شاوخوا د 600 متره یې ترمیم دی چې 3 پلچکونه او رینګ بیم یې هم په نظر کې نیول شوی دی او شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي د دغه پروژې کارکوونکي هم له دې امله خوښي څرګندوي په دې کې زرګونه سلګونه ځوانان مصروف دي کار کوي هر وخت ښاروالي راځي څارنه کوي لباسونه هر څه ورکړي دي بوټونه هر څه منظم دي نغدې پیسې ورکوي بس موږ ډېر شکر ادا کوو د ښاروالي چې دلته دومره ځوانانو ته کار برابر کړی ده کار کوي ښه منظم هر څه کار دی دلته بس روان ده خلک لګیا دي ښاروالي لخوا څارل کېږي انجینران شته هر څه شته دلته منظم کار روان ده زموږ د کارونه نسته خلکو داسې غریبان خلک دي هر چاته کار کې پیدا شوی ده کې لګیا دي کاروبار ښه په مخ روان ده پروژه او ښه قوي ګروپونه راغلي دي ته کارونه یې کې شروع کړي او مواد هم انشاءالله ښه په ترتیب رسیږي
لکه تیږه سیمنټ څه شی وښیي ښه په ترتیب رسیږي انجینران هر وخت موجود دي دې پروژه کې کار کوم ډېر راضي یم چې باید داسې نورې پروژې په خوست کې عملي سي او غریبانو لپاره کاروبار کې پیدا شي کار دی غم د هیواد غم د ځان نه دی پکار پکار دی غم د هیواد زخمی زخمی وجودي خطر ملنه غواړي زخمی زخمی د دوی په وینا له اسلامي امارت څخه مننه کوي او غواړي چې داسې رغنیزې پروژې دي لا پراختیا ومومي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته شي په یو نوي عصري ښار کې کانال یا د کانالیزاسیون ونډه ډیره مهمه ده او په بیلابیلو برخو کې د انساني ژوند په ګټه دی که چیرې فاضلاب په سمه توګه ونه ایستل شي نو دا د وبایي ناروغیو لکه کولورا ټایفاید د خپرېدو لامل کیدی شي یو ښه کانالیزاسیون سیستم د دغو ناروغیو مخنیوی کوي که فاضلاب مستقیما سیندونو ویالو یا ځمکنیو اوبو ته ولاړ شي نو دا د څښاک اوبو ککړتیا ته لاره هواروي یو اغیزمن کانالیزاسیون سیستم د تصفیې له لارې د دې خطر مخنیوی کوي که فاضلاب په سمه توګه منظم نشي نو دا د بدبوی ککړتیا او د ښار د ښکلا د خرابېدو لامل ګرځي د باران اوبه که منظمې نشي ښاري سیلابونه رامنځته کوي چې دا د خلکو ژوند او شتمنیو ته زیان رسوي د ښه کانالیزاسیون سیستم له دې خطره مخنیوی کوي د ناسمو فاضلابي سیستمونو له امله د ناروغیو خپرېدل د درملنې لګښتونه لوړوي که چیرې یو مؤثر کانالیزاسیون شتون ولري دا لګښتونه کمیږي زخمی زخمی وجودي خطر ملنه غواړي درنو لیدونکو دا و د دې اونۍ د اقتصادي پرمختګ خپرونه چې د خوست ولایت مرکزي کانال پروژې د بیارغېدو چارو لپاره مو ځانګړې کړې وه تر بیا چې زه نصرت الله میرزاخیل ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم ارزښت به یې تیلو سره سم شي چې وچې دښتې شي خړوبې شنه به اور به شي او غنم شي